په کورنیو کې خشونت دومره زیات شوی ده چې حتی نن سبا زمونږ واړه ماشومان هم عصبي تکلیف لري. تاسو یقین پر رب کوي، ما ته خو مخکې معلومات نه کېده، خو چې اوس زه ګورم په مکتبونو کې حیرانېږم. واړه ماشومان راځي، له هرې خبرې نه ویریږي او په وړه خبره باندې، په وړه غوسه باندې هم هغه ژاړي. دا په دې دلیل ده چې دا ماشومان تکلیف لري. چېرته د دې ماشومانو خندا موږ ونه لیدله، چېرته د دې ماشومانو خوش طبیعتي موږ ونه لیدله. د یو وړې خندا، د یو وړې ټوکې، د یوې مستي په نتیجه کې دا ماشومان دومره خوشحاله کیږي، دومره زړونه اخلي چې حد او اندازه نشته. تاسو به هم داسې خلک دلی، مدیران، معلمان چې کله ماشوم وویني که نه په کوڅه کې یا په لاره کې ترېنه تښتي. ولې؟ ځکه چې په مکتب کې هم خشونت شته ده، په مکتب کې هم زیاتی ده. دا ډېر د افسوس ځای ده. که موږ او تاسو له خشونت نه، له سخت دریځي نه لاس وانخلو، خدای نه کړه، الله دې نه کړي، الله دې نه کړي، سبا ته به زموږ او ستاسو دا نسلونه خلک دا به مریضان وي. چې ماشومان نن سبا دومره وویریږي، دومره ډارن وي، دومره غمجن وي، دومره ژاړي، نو تاسو څه فکر کوئ چې دا آینده د دې وطن په خیر باندې وي؟ نه. د الله جل جلاله د رضا په خاطر باندې، له الله جل جلاله څخه د حیا په خاطر باندې موږ او تاسو باید له خشونت څخه لاس واخلو. په کورنیو کې جنګونه، په کورنیو کې لانجې، په کورنیو کې وهل ټکول، په کورنیو کې بد اخلاقیان، دا پرېږدئ د الله بندګان. تاسو خو غټان یې، موږ او تاسو باندې خو هسې عمر تیر ده، خو حد اقل دا را روان نسل خو به موږ نه بربادو که. ولې تاسو د ماشومانو پر وړاندې ښځې وهئ؟ ولې تاسو د ماشومانو پر وړاندې په کورنیو کې غوسې کوئ؟ ولې تاسو د ماشومانو په مخ کې جنجالونه او جنګونه کوئ؟ تاسو څه فکر کوئ چې دا عادي شیان دي، بس تیریږي په دې ماشومانو باندې، ماشومان دي بس حیوانات دي وی چې هر څه د هغوی له مخې وکړه؟ نه، هغوی خپله باندې شخصیت لري، خپله باندې ذهن لري، عقل لري، پوهیږي، سترګې لري، زوریږي. دا ماشومان د یو حیوان په مخ کې بل حیوان حلال که هغه حیوان پوهیږي، شعور لري، پوهیږي، زوریږي. یو حیوان په مخ کې باید بل حیوان حلال نه کړي. نو ته څنګه را لګیږي د ماشومانو په مخ کې مور وهې، د ماشومانو په مخ کې مور بې عزته کوې او ذلیله کوې او له هغې سره شپه ورځ ته په جنجال باندې. واړه ماشومان تا رانیولي دي، وهې او ټکوې په کور کې، ولې دې داسې ونه کړه، ولې هسې دې ونه کړه، ولې دې دا رانه وړه، ولې دې هغه. دا ماشومان دي د الله بندګانو، د دوی عقل زمونږ عقل ته نه رسیږي. ته ولې د الله بنده ماشومانو که سبق نه زده کړی په مدرسه کې وهې؟ ولې وهې؟ ولې ماشومان په مکتبونو کې وهئ؟ دا خو د افسوس ځای ده. دا ماشومان که خیر ده که څه شی زده نه کړه، نن یې زده نه کړه، سبا به یې زده نه کړي، یو کال نه بل کال به یې زده کړي، اخر به له دې درس سره شوق پیدا شي. که نه پیدا کېږي، نه یې زده کوي، حد اقل سالم خو یې پرېږدئ که، حد اقل دوی خو باید سالم انسانان موږ ټولنې ته عرضه کړو که. خیر ده که دوی څه شی زده نه کړه، آینده کې حد اقل دوی به سالمه انسانانی، ښه فکر به ولري، آرامه ژوند به ولري، خوشحاله به وي، شاید یو بل کاروبار به وکړي، بل کار ته به جوړ وي او هغه کار به په ښه طریقه باندې انجام کړي او انشاءالله ښه ژوند به ولري، د ټولنې په خیر به تمام شي انشاءالله. او دا چې موږ او تاسو د سبق د وجې نه موږ او تاسو ماشومانو آینده برباد کو، دا خو صحیح کار نه ده. په یاد ولرئ چې تعلیم او زده کړه یا تحصیل دا یوازینۍ د کامیابۍ لاره نه ده. صحیح ده، د کامیابۍ لاره ده، خو تکې تنها همدقه یوازې د کامیابۍ لاره نه ده. نورې هم 100 لارې شته دي چې یو انسان ځان ورباندې رسولی شي. زموږ ستاسو ټولو کوشش به انشاءالله دی چې ماشومان وژغورو، د ماشومانو آینده وژغورو. دا د ماشومانو اساسي حق ده په موږ او تاسو باندې. که موږ او تاسو ماشومان صحي لحاظه یا رواني لحاظه، جسمي لحاظه الله دې نه کړي، موږ تاسو یې وځورو، ویې کړو او دوی تعذیب کو، په یاد ولرئ چې دې ماشومانو آینده کې که دوی اول نمره هم فارغه شي، د دوی نه څه نه جوړېږي، ځکه دا بې زړه انسانان دي. تا یو مریض انسان ټولنې ته وړاندې کړ، نو دا انسان به څه د نورو خلکو په خیر باندې ولګي؟ دا خو په خپله باندې مریض ده.
دا په خپله باندې ناتوانه ده، نور خلک به څنګه هغه له ځانه سره راپورته کړي. دی خو به شپه ورځ په دې فکر کې وي چې زه هېڅ هم نه یم. د ده شخصیت خو تا تباه او برباد ک په دې خبرو باندې، په دې غوسو باندې، په دې وهلو ټکولو باندې. موږ سره په مکتب کې داسې شاګردان دي چې بالکل سبق نه ده زده، خو یو وخت هم ورته کورنۍ دنده ورکړه چې کاردستي دي، د لاس باندې یو څه شی جوړ کړئ، تاسې په رب یقین وکړئ داسې ښایسته شیانې جوړ کړي وو چې بالکل زه ورته حیران شوم. دا په دې دلیل ده چې که یو برخه کې دا ماشومان د کار نه دي، خو په نورو برخو کې له دوی نه صحیح کار اخیستل کېدی شي. دوی په آینده کې ماشاءالله ښه شیان جوړولی شي، ښه فکر کولی شي، ښه ژوند جوړولی شي. او که دا موږ تاسو فقط د دې په خاطر چې انګلیسي نه ده زده، چې کمپیوټر یې نه زده، چې کورنۍ دندې نه ده راوړې، چې دا د وهه او ټکوه او راچپه که او ټول عمر یې مور برباد که، له علم نه او له دې وطن نه هم زړه ورتور که، تاسو خپله فکر وکړئ چې دا ښه کار ده؟ دا هېڅ وخت کې هم ښه کار نه ده. موږ د تل لپاره کوشش کوو چې د تشویق له لارې ماشومان وهڅوو درس ته او خپلو مسؤلیتونو ته. باقي که دوی یو کار کوي ډېره ښه خبره ده، که نه کوي په خپله خوښه باندې، موږ تاسو په زوره په ماشومانو باندې یو شی باید تحمیل نه کړو. دا د دوی سره جفا ده، دا د دوی د ژوند سره خیانت ده، دا په دې وجه باندې د دوی ژوند برباد کېدلی شي. الله دې اول موږ ته توفیق راکړي، بیا تاسو ته چې د ماشومانو سره ترحم او شفقت نه کار واخلئ، له مهربانۍ نه کار واخلئ او په دوی باندې دا ژوند سخت نه کوي. په دوی باندې د ژوند دغه مشکلات چې وروسته په دوی باندې را روان دي، دا مخکې له مخکې ورباندې را نه ولئ، مخکې له مخکې دوی باندې فشارونه وانه چوئ، مخکې له مخکې دوی د املاګانې ورماتې نه کړي. د دوی صحت ته، د دوی خوشحالي ته، د دوی روحانیاتو ته، فکرونو ته ډېره توجه وکړي. دوی باید وخاندي، دوی باید لوبې وکړي، دوی باید خوشحاله واوسیږي، دوی باید صحتمند واوسیږي، دوی باید باجرأته واوسیږي، دوی باید زړور واوسیږي، د دې لپاره چې انشاءالله په آینده ژوند کې بیا په ښه طریقه باندې پر مخ انشاءالله لاړ شي. د خوشحاله او آرامه، مطمئن او زړور نسل په هیله.